ګرانو هیوادوالو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. دا د یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم چې د امریکې د کلتور په اړه تاسو ته دویمه ویډیو وړاندې کړم. په دې ویډیو کې په یو مهمه موضوع تاسو سره خبرې کوم چې هم د امریکې په کلتور کې یا د امریکایانو لپاره ډیره مهمه ده او هم زموږ تاسو لپاره زموږ په کلتور کې مهمه ده او زموږ په دین کې مهمه ده. نن به تاسو ته د روغتیا ساتنې په اړه په امریکې کې معلومات وړاندې کوم. روغتیا ساتنه یا نظافت او یا پاکوالی ولې مهمه ده؟ دوه مهمه دلایل درته لري. اول که چیرې دا په نظر کې ونیسئ، پاکوالی او نظافت په نظر کې ونیسئ، تاسو به له ډیرو ناروغیو ځان ژغورلی. هغه ناروغۍ چې ستاسو لپاره ډیر ستونزې را پیدا کړي. دویم دا چې تاسو به په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړئ او په ټولنه کې به ومنل شئ. نو که چیرې غواړئ چې په ټولنه کې ځای پیدا کړئ، ټولنه کې ومنل شئ، ملګري پیدا کړئ د کار پر ځای کې، د ښوونځي کې او په پوهنتون کې ښه همصنفیان پیدا کړئ، ښه ټولګیوال پیدا کړئ، همدارنګه په ټولنه کې ښه همځایګان پیدا کړئ، تاسې خلک ومني، تاسو سره معاشرت وکړي. نو ډیر پکار ده چې د امریکې د دغه مهم موضوع چې پاکوالی ده او روغتیا ساتنه ده په دې ځان خبر کړئ او نوي میتودونه چې څنګه امریکایان د نوي شیوه ده یا نوې طریقه ده پاکوالی او نظافت دوی مراعاتي دا کومه ده، څنګه ځان په خبر کړئ او څنګه یې پر ځان عملي کړئ. زما په دې ویډیو کې مخاطبین ټول دي چې په وروستیو کې امریکې ته راغلي، ولې شاید تاسو کې داسې کسان اوسي چې په دې مسایلو پوه شئ، عملا دا اوس همدا مسایل پر ځان تطبیق کړئ. ولې یو شی له یاده مه باسئ چې موږ ټول له یو هېواد نه راغلي یو چې هلته ډېر ستونزې مو درلودې، یو جنګ ځپلی هېواد و، مشکلات مو درلود. حتی زموږ په پایتخت کې داسې ځایونه دي چې خلک د څښلو اوبه نه لري. نو هغوی به څنګه اوبه پیدا کړي چې خپل ځان پرې پرېوي او څنګه خپل کالي ومینځي. خلک د ډوډۍ او د خوراک لپاره پیسې نه لري چې خپل ماشومان او ځان لپاره ډوډۍ پرې واخلي. هغه به څنګه په قیمتي شامپو او نورو مسایلو پیسې مصرف کړي تر هغو د نظافت او روغتیا ساتنې ته پام وکړي. ولې دلته خوشبختانه اوس په امریکې کې دا ټول سهولتونه موږ تاسو ته شته او تاسې کار کوئ، زحمت باسئ، پیسې ګټئ، حلالې پیسې ګټئ او نو لازمه وینم چې په هماغه معیارونو چې امریکایان ژوند کوي تاسې هم ژوند وکړئ. پاکوالی زموږ ستاسې ټول لپاره مهم دی، زموږ ستاسې کلتور کې مهم دی، زموږ ستاسې پاک دین کې هم دته خاص توجه شوې ده. وایي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده، دته ډېر پام شوی دی، بې له شکه دا اهمیت لري. نو نن مې غوښتل په دې تاسو سره خبرې وکړم. هیله مې دا ده هغه مسایل چې تاسې اوس په نظر کې نیسئ د پاکوالي او نظافت او د روغتیا ساتنې په اړه دا هم ور اضافه کړئ، دا نوي شیان تر هغو تاسې دا شی مکمله منلی او په ټولنه کې ډېر ښه ښکاره شئ، ټولنه کې ومنل شئ او ماشومان مو په مکتب کې ښه معلوم شي، ملګري پیدا کړي او څوک ځینې بد یې ونیسي. اول مهم او مخکې له دې په اول مسله وایم که چیرې دا مراعات نه کړو او په نظر کې ونه نیسو موږ ته ډېر روغتیایي ستونزې را پیدا کېږي، ډېر جلدي تکلیفونه دي چې له دنه را پیدا کېږي. مثلا شپږې یا سپږې چې ورته وایي دا هم د دنه را پیدا کېږي چې موږ نظافت په نظر کې نه نیسو او دا ټول ساري دي. نو په دا ټول بیا خبرې کوم. اول د لاسونو پریولو باندې خبرې کوم. لاسونو پریول په هر کلتور کې ډېر مهم دي او د امریکې په کلتور کې دا ډېر مهم دی چې لاس باید پریول شي. امریکایان مخکې له ډوډۍ او بعد له ډوډۍ لاسونه پریوي. دوی کله چې تصمیم نیسي یو شی پاخه کړي ځان ته مخکې له هغه نه لاسونه پریوي او کله چې هغه شی پوخ شه خلاص وکاري بیا هم لاسونه خپل پریوي. امریکایان چې کله تشناب ته ځي او تشناب نه راوځي خپل لاسونه پریوي. تشناب کې له کاغذ تشناب نه استفاده کوي. خوشبختانه موږ
مسلمانان اودس کوو او استنجا مو ورسره وهو د الله ډېر ښه کار دی. الله موږ نور هم پاک ساتي او ده ته باید ادامه ورکړو. موږ 15 وخته لمونځ کوو، 15 وخته ځان پاک ساتو، نو دا ډېر ښه دی چې د هغه شي ته ادامه ورکړو. لاس مینځل مهمه طریقې تاسې ښه په یاد دي چې کله چې کرونا افغانستان ته اول ځل راغله، هلته موږ ډېر کوشش وکړ، زه هم په د دې کار یوه برخه ومه چې د لاس پرېولو هغه مسلکي طریقې چې لازمه دي، څنګه سړی باید لاس پرېوي تر هغو پاک سي، هغه مو وګړو ته ور زده کړه. زما کوچني ماشومان ډېر ښه پوهېږي، حتی له ما نه لاسونه ډېر سم پرېوي په صابونه باندې. دا ولې ده؟ په دې خاطر چې هغوی هغه ویډیوګانې ولیدلې او زده یې کړه. نو د کرونا د دورې ویډیوګانې تاسو لیدلي دي، دلته به هم تاسو ته ویډیو در ښکاره کړم چې څنګه لاسونه په صابونو پرېول. نو امریکایان کله تشناب نه راوځي لاسونه پرېوي، کله چې کثافات وړي بیرونه غورځي او راځي بیا هم لاسونه پرېوي. د لاسو مینځلو په اړه یو ډېر مهم مسلې ته غواړم اشاره وکړم. کله چې تاسو لاسونه پرېوئ، بعد لاسونه تاسو غواړئ لاسونه وچ کړئ. دستپاکونه معمولا موږ استفاده کوو په افغانستان کې. دا دستپاکونه اکثرا د میکروبونو منبع ده، نو ښه به دی چې له دو دستپاکونو استفاده ونه کړو. دا دستپاکونه یوازې یو نفر نه څو نفر استفاده کوي، یوې 2-3 ورځو لپاره مینځل کېږي نه. نو د لاس مینځل بیا هېڅ اهمیت نه لري کله چې په هغه وچ کړو. امریکې کې امریکایان په کاغذ باندې لاسونه وچوي. که چېرې کاغذ مو درلود چې حتما یې لرئ، کاغذ باندې وچ کړئ. په دې خاطر کاغذ یو استفاده کوئ، بیا غورځوئ، نور استفاده ځینې نه کوئ، نو لاس مو پاک پاتېږي. که چېرې مو نه درلود، هماغه د سنت طریقه ده چې لاسونه پرېوئ، مې وچوئ، نو دا بهترینه لار ده. دا په نظر کې ونیسئ. بل موضوع د لاسونو په باره کې چې ډېره مهمه ده، تاسې کله چې یو ځای ګرځئ او ګورئ چې یو ځای لاس وهئ، کوشش وکړئ چې لاس بیرته خولې ته یا سترګو ته یا پسته ونه وهئ. لاس له طریقه ډېر زیات میکروبونه خولې ته ځي، وینې ته ځي او تاسې مریضي. په دې موږ نه پوهېږو، ولې کله چې متوجه سئ او ډاکټرانو سره مشوره وکړئ، اکثرا درته وایي چې لاس خولې ته، پزې ته، سترګو ته یا غوږو ته مه وړئ، تر هغو ستاسې د بدن او د میکروبونو ترمنځ د رابط شخص یا رابطه وسیله چې د میکروبونو انتقالي دا ستاسې لاسونه دي. نو دې ته ډېر پام وکړئ. سلامونه. اوس به لاسونه عملا ومینځو او وبګورو چې دا لاسونه څه رقم باید پرېول سي تر هغو ټول لاسو میکروبونه ولاړ سي. تاسو ټولو دا شی زده دي، ولې ماشومان لپاره دا ویډیو به ډېره ګټوره وي چې د لاسونو سمه طریقه د پرېولو زده کړي. لاسونه باید سم پرېول سي. ماشومان اکثرا بیرون وځي او هر شي کې لاس وهي او لاس خولې ته وهي. کوشش وکړئ چې ماشومان لاسونه ډېر پرېوئ تر هغو مریض نه سي. راځئ چې سره په ګډه لاسونه پرېول وګورو. موږ تاسې له صابون هم استفاده کوو او مایع هم شته. که چېرې مایع به په کور کې یا صابون، له دواړو مشکل نشته. له مایع نه استفاده، اوبه راخلاصوو او مایع په کافي اندازه مایع اخلو. بیا لاسونه په دې ډول پرېوو چې ښه صابون لاسونو په قاطو کې ټول باید ترمنځ باید ټول صابون لاړ سي، تر لاسونه سم واغست. داسې وکړئ چې نوکان وکړم او هر شی چې هغه پاک سي، هم دا ځای پاک سي. اوس دا خوا ومینځئ، دا هم صحیح ومینځئ، دا ومینځئ، پاتې نه سي، دا پاتېږي اکثرا. ښه دا ځای پاک ومینځئ. بیا اوس راځئ د دې صابون هم لږ داسې بېکاره صابون و، ښه یې قپ ونه کړه. زه به لږ نور هم راواخلم، قپ یې کم و. ګوره اوس صحیح سه. وینې د بعض صابونونو قپ هم چندان ښه نه وي. اوس صحیح سه. اوبه ملایمه اوبه اوسي، ډېرې ګرمې نه اوسي. اوس ګوره لاسونه سره ډېر ښه پاک شول. د ماشومانو لاسونه ډېر پرېوئ. بیا هم تکرارومه چې هغوی لاسونه ډېر. اوس نو ما ویلې په هغه دستپاکونو چې ناپاکه دي، یو څو ځل لاس مینځلی، په هغې مه وچوئ. دلته کاغذ شته. زما هدف له دغو کاغذونو نه و. ګورئ دا کاغذونه شته، دا راواخلئ، پر ده باندې پاک لاسونه وچ کړئ او بیا دا کاغذونه په
په کثافاتداني کې واچوئ. نو زموږ کثافاتداني دغلته ده، دلته به یې واچوو. ډېره زیاته مننه. د لاسونو په اړه بل شی ته ډېر مهم دی، خپل نوکان واخلئ. نوکان غټ مه پرېږدئ. کله که نوکان غټ وسي خلک تاسو ته بد وایي، تاسو سره مرګتوب نه کوي، په ټولنه کې بد معلومیږي. دویمه مهمه صحي مسله ده، د روغتیا مسله ده. د هر نوک تر شا کله چې هغه خیره راټولیږي دا ټول میکروبونه دي. ویل کېږي چې د نوکانو تر لاندې 50 رقم میکروبونه ځای نیسي، پټېږي. کله چې تاسې نوکان غټ وسي میکروبونه هم دلته پټ سي او تاسې ډوډۍ وخورئ. موږ افغانان اکثرا په لاس ډوډۍ خورو، نو دا زمینه مسایي ده. 50 میکروب ستاسې خولې ته لاړ سي او خولې طریقه سي معدې ته او بیا هم بدن ته. نو هیله مو دا ده چې نوکان مو اصلاح کړئ، نوکان واخیستل سي او نوکان هم داسې کړي. نوکان اخلي، موږ تاسې هم داسې یو کلتور دی او نوکان خپل پاک ساتي. نو دا ډېره مهمه ده د لاسونو پرېولو په اړه. راځو غاښونو ته. غاښونه په امریکا کې ډېر مهم دي. یو دلیل دا دی چې د غاښو ډاکټر ډېر قیمت دی او ته باید په زرهاو ډالر مصرف کړې چې یو غاښ ډک کړې، که چیرې میکروبي سوی یا چینجي خوړلی یا سوری پکښې پیدا سوی. نو بناً غاښ ته توجه ډېره پکار ده. امریکایان هر 6 میاشتې د غاښو ډاکټر ته ځي، خپل غاښونه ټول چک کړي، ګوري چې کوم مشکل خو به ونه لري. امریکایان د ورځې 2 ځلې خپل غاښونه برسوي او هر ځل د 2 دقیقو لپاره برسوي. یو د سهار د چایو لخوا کله چې چای وڅښلې بالغه، او یو هم د شپې لخوا کله چې ډوډۍ وخوړله بعد له ډوډۍ. ولې یو شی مو په یاد وسي، کله چې ډوډۍ وخورئ په غاښونو منځ کې مو د ډوډۍ کوچني ذرات دي، یا د غوښه بنده پاتېږي یا نور شیان، دا په برس باندې نه لیرې کېږي. مخکې له دې تاسې غاښ برس کوئ. په کار ده چې د کوچني خاشې واخلئ او یا پلاستیکي تار لرو موږ، د دې پلاستیکي تار نه استفاده وکړئ. دا د کوچني ذرات د غوښو یا د نور ډوډۍ په غاښونو په منځ کې بند پاتې دي، دا په د تار ښه پاک کړئ، غاښونه آماده کړئ برس ته، بیا ولاړ سئ غاښونه برس کړئ. همیشه دا مو په یاد وسي که برس کوئ دا شیان ستاسې په غاښ کې پاتېږي، په برس نه راوځي او دا هلته ګنده کېږي. 2 مشکلات پیدا کېږي. یو خو ستاسې خوله ډېره بوی کوي او دویم دا چې دا ستاسو ته ګنده کېږي، ستاسې د غاښو ریښې ته ځي، ستاسو غاښو ریښه خرابوي او بیا مجبوره یاست تاسې ډاکټر ته ولاړ سئ یا غاښ مو تداوي کوئ یا یې وباسئ. نو که چیرې مو تداوي هم که ستاسې ډېرې پیسې مصرفېږي، که ومو ویستل هم، د یو غاښ په کښېنولو نوي غاښ شاید 3000 ډالر ستاسې نه وغواړي. یو غاښ په ډکولو او د دې ریښه له منځه وړلو، ریښه کشي ورته وایي، ستاسې نه شاید 100,000 ډالره واخلي. نو په غاښو مو ډېر پام وکړئ، هم په تار پاک کړئ، هم برس کړئ. کله چې غاښونه د ورځې 2 ځلې برس کړئ، د خولې بوی مو ورکېږي. هر چا سره چې خبرې کوئ خوله مو بوی نه کوي. هم ستاسې صحت ته ګټه رسي، هم اجتماعي هغه مو مراعات کړي، سلوک او اجتماعي اصول مو مراعات کړي او په اجتماع کې تاسو نه خلک خوښ وړي. غاښونه مو پاک ښکاري او ښه کله خبرې کوئ خاندئ، غاښونه مو ځلیږي. دا ډېر مهم دی د غاښونو په اړه. راځو مخ ته. امریکایان د ورځې 2 ځلې مخ مینځي، یو د سهار لخوا او یو هم د شپې لخوا. ولې د خدای شکر الحمدلله موږ مسلمانان یو 5 وخته لمونځ کوو، موږ 5 وخته لمونځو. نو دا الله ښه د 15 وخته هم لمونځ وکړو، فرض ادا سي، هم پاکي په نظر کې ونیسو، پاک اوسو. نو دا به ډېر ښه وي چې موږ هم وسو کولی چې خپل دیني مناسک ترسره کړو، یعنې خپل فرض ادا کړو، هم پاکوالی په نظر کې ونیسو 15 واره. نو لازمه ده سم خپل اودس وکړو او سم لاس او مخ او نور د بدن غړي ومینځو. راځو ویښتانو ته او ټول بدن ته. امریکایان د هفتې 4 یا 5 ځله سر په شامپو پریوي او بدن په صابون. اکثر امریکایان تقریبا ټول امریکایان هر ورځ شاور اخلي، هر ورځ ځان مینځي. خصوصا کله چې ګرمي سي نو هغه وخت ضرور ده چې دوی ځان ومینځي او دوی ځان مینځي. دا د دوی فرهنګ یوه برخه ده چې هر سهار مخکې له ده چې وظیفې ته ولاړ سي یا کار ته ولاړ سي یا بیرون ووځي، دوی شاور اخلي، حمام کې ځان مینځي او بیا پاک کالي اغوندي. دوی
کله چې سر مینځي اول د شامپو استفاده کوي، بیا له هغه نه کاندیشنر استفاده کوي او بل دغه باډي واش. دا هر یو درته تشریح کوم. زموږ ستاسې په کلتور کې په ښارونو کې هم شته، ولې په اطرافو کې ډېر شته چې سر موږ غوړوو په مختلفو غوړیو باندې، حتی د زیتون په غوړیو باندې، د کنجدو په غوړیو باندې، د حتی زیړ غوړي چې د غوا غوړي دي لیدل کېږي چې خلک په ده سرونه غوړي. دا وایي ویښتانو ته ګټه کوي. ولې د امریکې په فرهنګ کې که چیرې تاسې ولیدلې سر مو غوړ کړی او بوی کې، دوی فکر کوي چې تاسې خپل سر نه دی مینځلی په ورځو او په هفتو باندې. دوی تاسې نه ځان لرې ساتي او رښتیا هم د سر ته په غوړیو غوړ کړو یو رقم بوی کوي، دا بوی سړي بد راځي. نو هیله مې دا ده چې دا تعویض کوي، د ده پر ځای هغه میتود وکاروئ چې هم ویښتانو پاک سي، هم ښایسته ښکاره سي، هم د غوړیو کار وکړي. کله چې شامپو ووهئ، تاسې باید د شامپو یو شی د کاندیشنر په نامه دی، هغه پر سر ووهئ، سر بیا ومینځئ، باید هغه تاسې وګورئ ستاسې ویښتان ډېر نرم دي. بدن لپاره، بدن د هر انسان بدن بوی لري یو رقم، خپله سړي ته نه ښکاري، ولې بل مقابل طرف پوهېږي چې سړي بدن بوی کوي. د بدن بوی له منځه وړلو لپاره دوی ورته باډي واش وایي، یا د بدن د پرېولو ځانګړی مواد ده چې په بدن یې وهئ، خپل ځان پرې پاکوي. ځوانان اکثرا په امریکې کې له هغه نه استفاده کوي، مختلفه دي، تر هغو یو د بدن بوی له منځه ولاړ سي او بل بدن ښه بوی وکړي. او دا په ټولنه کې د منلو وړ دي. د هر انسان بدن بوی لري، د بعضو ډېر دي، په مختلفو ځایونو کې دا بویونه دي، د پښه مثلا بوی کوي. نو ښه به دا وي چې ځان پرېږدو او له دې موادو نه استفاده وکړو تر هغو بدن مو پاک وسي. امریکایان پاک کالي اغوندي، دوی یوه ورځ یا دوه ورځو نه زیات کالي نه اغوندي. بعضې مواردو کې پتلون څو ورځې اغوندي، ولې دا نور په یوه ورځ یا دوه ورځو باد پرېوي او پاک راوځي. ډېر نیکتایي هغه نه لري، دوی نیکتایي نه خوښوي، دریشي نه اغوندي، نورمالو کالیو کې راوځي بیرون، پتلون او په نورو بلوس یوه کوچني شی ته اغوندي. ولې پاک، همیشه پاکي، همیشه یې پرېولی. دا ډېر مهم دی د سر او د بدن د هغه لپاره. نو دا د امریکایانو لپاره یو ډېر اصل دی. که چیرې موږ دا روغتیا ساتنه، نظافت او پاکي مراعات نه کړو، نو څه به وسي؟ سړی په ټولنه کې یو رقم منفوره سي. دا زموږ ټولنه کې هم همداسې ده، د دوی په فرهنګ کې او کلتور کې هم همداسې ده چې سړی یو رقم په ټولنه کې بیا ځای نه لري. یو چا سره ته غواړي کار وکړي، هغه نه خوښي چې ته ورسره کار وکړي، نه غواړي تا سره ملاقات وکړي، ټولګیوال دی، همصنفی دی، نه در سره کښېني چې یو ځای ورسره کار وکړي. په یو بل ځای کې یو ملګری دی، غواړي چې ورسره کښېني، خبرې وکړي، نو خوله دې بوی کړي، بدن دې بوی کړي، کالي دې خراب دي، نه غواړي در سره کښېني، تا نه لرې ګرځي. او نور جلدي تکلیفونه رامنځته کوي. مختلفه جلدي تکلیفونه دي چې نه غواړم دلته زه پر دوی خبرې وکړم. د سړي په بدن باندې دانې راخېږي، د سړي تاسې لیدلي تک سرې دانې اوسي، کله کله ګروی او دا نور هم بخار کوي، خارښت کوي. دا ټول په دې خاطر د جلد لاندې دا هغه پیدا کېږي، دا میکروبونه، او ستاسې بدن خرابوي. مخکې مو دانې را پیدا کېږي، سر کې مو شپږ را پیدا کېږي. تاسې به ښه پوهېږئ زموږ وطن کې دوه کلمې دي چې خلک کاروي او منفي کلمې دي، کله چې یو بل ته توهیني دا کلمې په کار وړي. ولې غواړم دلته تکرار کومه، یو وایي چې سپږن یا سپژن، او یو وایي ګرګي. ګرګ همغه دی چې کله سړی هغه مراعات نه کړي، نظافت او پاکي، ګرګې وهي. او دوم سپږې، هغه هم ساري مرض دی چې پیدا کېږي په سر کې او انتقال پیدا کېږي یو بل ته. معمولا څنګه له ده نه ځان وژغورو که چیرې داسې یو مریضي ونیولو؟ ضرور ده چې سر څو ځلې پاک پرېوو. ژمنځه دوی په اوبو کې، امریکایان ګرم اوبو کې ژمنځه یږدي چې ښه ګرمه سي، بیا سر پرېوي. هغه کالي چې دوی اغوستي دي هغه ټول مینځي په جوش اوبو، ماشین کې بیرون یې اچي، څو ورځې تر هغو لمر یې د له منځه یوسي. زموږ هم عنعنوي او کلتوري لارې لرو چې دا وکړي. تاسې به متوجه سوي یاست په ډېرو ځایو کې کله چې دغه مشکل وسي، سر کې سپږې او شپږې وسي، ښځې همغه ځای چې ماشومان ډېر ګري، همغه ځای ته ځي، همغه ځای ګوري، را پیدا کوي او دا سره وژني. دا هم یو طریقه ده چې موږ یې کاروو. ولې کوشش باید وکړو دا پیدا نه سي. په دې خاطر که چیرې یو ماشوم، یو مشر دا شی ولري
او نور په خبر سي ورته نږدې نه ورځي. ولې دا ساری ده، بالښت که مشترک اوسي له بالښت نه انتقالیږي، یو ځای که بیده اوسي انتقالي. دوه ماشومان که سره کښېني حتما سره تماس لري، له یو ماشوم نه بل ماشوم ته ځي. نو ډېر کوشش وکړئ چې دا اول پیدا نسي. که پیدا سه لازمه تدابیر ونیسئ چې ځان ځینې وژغورئ، ځان ځینې پاک کړئ او دا شیانو سره مخامخ نسئ. هم په ټولنه کې باید معلومیږي، هم صحي لحاظه تاسو ته ماشوم ډېر په تکلیف وي، مشر هم په تکلیف وي. نو ځان ډېر پرېوئ، کالي پرېوئ، نظافت ته ډېره توجه کوئ. ستاسو صحت ته هم ګټه رسي، د دنیوي ته هم ګټه رسي، دنیا ته هم آخرت ته هم ګټه رسي. پاک اوسئ او پاکوالي باندې ډېره توجه وکړئ.